پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کچيري یو سړی و ماته د دوه خبرو ګارنټي راکړي زه هغه ته د درو خبرو ګارنټي ورکوم. یو سړی و ماته د دوه خبرو ذمہواری راکړي ضمانت راکړي زه د درو خبرو ضمانت ورکوم. ماته د دې خبرې ضمانت راکړي چې زه به د الله څخه په هر حال کې بیریږم، زه به په هر حال کې تقوا اختیاروم، زه به په هر حال کې د الله څخه خوف اختیاروم. دا یو. او دویمه ګارنټي دا راکوه ماته ضمانت راکه چې زه به د خپلو قریبانو سره قرابت کوم، د خپلو عزیزانو سره عزیزګلوي کوم، د خپلوانو سره به خپلولي کوم. د الله رسول فرمایي د درو خبرو ګارنټي زه در کوم. اوله خبره دا ده الله رب العزت به ستا په رزق کې برکت راولي. دویمه خبره دا ده الله رسول فرمایي الله به ستا عمر دراز کړي. درېمه خبره دا ده د الله رسول فرمایي الله به تا له بیکاره مرګ وساتي. زم دا غواړم تم دا غواړې چې الله زما په رزق کې برکت راولي. زم دا غواړم ته هم دا غواړې چې الله زموږ عمرونه دراز کړي. زه هم دا غواړم ته هم دا غواړې چې د لیټشن د مرګه، د شرابو د مرګه، د بدکارۍ د مرګه، د بیکاره اکسیډنټه، د اور د مرګه، د اوبو د مرګه، دغسې در چت رایله کېدو، د دې ټولو مرګو څخه موږ پناه غواړو، ټول یې غواړو. د الله رسول فرمایي ماته د دوو خبرو ګارنټي راکوي، زه وتې ته د درو خبرو ګارنټي درکوم. هغه څه؟ هغه دا چې ته به د الله څخه په هر حال کې بیریږې. هغه دا چې ته به د خپلو عزیزانو د خپلو قریبانو سره ښه کوې، احسان به کوې، د احسان معامله به ورسره کوې. او زه و تا ته د درو خبرو ګارنټي درکوم. الله به دې په رزق کې برکت واچوي، الله رب العزت به دې په ژوند کې برکت واچوي، الله رب العزت به دې د بیکاره مرګه وساتي. اوس دا خبرې یاره موږ د محمد رسول الله پر خبرو والله هغومره یقین نه دی لکه چې څومره زموږ د پیر و د فقیر پر خبرو څومره یقین دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبرې موږ تر اورېدو تر حده پورې ایمان دی ورباندې، لیکن عمل نه ورباندې کوو، عمل قطعا نه ورباندې کوو. روایاتو کې راځي د الله رسول فرمایي د هر شي سزا او د هر شي ثواب دا ځنډېږي. لمونځ به ورته وکړو فوراً الله ما ته ثواب نه راکوي. ما ته حج وکوي، تبلیغ وکوي، جهاد وکوي، تلاوت وکوي، ذکر وکوي، فوراً ما ته الله رب العزت ثوابونه نه راکوي. څه ټیم پکښې وځي. لیکن د الله رسول فرمایي وی لیس شیء اعجل ثوابا، تر ټولو ژر چې انسان ته فوراً ثواب ورسیږي عزیزانو هغه د وسیله رحمۍ دی. کم سړی چې د خپلو عزیزانو سره عزیزګلوي وکړي د الله رسول فرمایي فوراً الله رب العزت د هغه ثوابونه تا ته درکوي. دا نه چې سبا کال بعد، 2 کاله بعد، د مرګه بعد، نه نه نه، چې دا ما چې د وسیله وکړله، قرابت وکړي، عزیزګلوي وکړله د بابا سره، د ادې سره، د ورور سره، د خور سره، د اکا سره، د ماما سره، د خاله سره، د عمه سره، د وراره سره، د ورېرې سره، د خورځې سره، د خورۍ سره، دا هغه رشتې دي چې دا فرض دي. د نیکه سره، د انا سره، د لمسي سره، دا فرض رشتې دي. د الله رسول فرمایي فوراً الله رب العزت د هغه ثوابونه و تا ته درکوي. هېڅ یو داسې شی نسته، هېڅ یو داسې عمل نسته چې سړی وکړي فوراً چې الله رب العزت و ده ته اجرونه ورکړي. مګر دغه یوه خبره د سړی قرابت و عزیزګلوي وکړي، الله رب العزت فوراً و ده ته اجرونه چې د هغه ورکوي. او بیا د الله رسول فرمایي چې تاسو وسیله کوئ. دغه وسیله چې د هغه د قیامت په ورځ د الله په دربار کې پیښیږي چې یا الله پلانې د پلانې زوی زه پاللی یم، ته رحم ورباندې وکړې. الله ورته وفرمایي بالکل سیده. او بیا د هغه وسیله چې د هغه د الله په دربار کې پیښ شي چې یا الله پلانې د پلانې زوی زه چې یم دا وسیله خپل ځان ښایي زه قطعه کړې وم، د خپلو قریبانو عزیزانو سره چیش نه کوله، وسیله نه کوله، شفقت نه کوي، رحمت نه کوي. او زما او ستا په معاشره کې څونه ډېر ورونه دي سلام یې سره باندې، د وراره سره سلام باندې، د اکا سره سلام باندې. صحیح شو؟ د اکا سره سلام. اوس اکا چې دا هغه وسیله ورسره فرض ده،
د اکا د زوی سره نه ده فرض، د خاله سره وسیله فرض ده، د خاله د زوی سره وسیله نه ده فرض. صحیح سلو. نو په دا ځای کې موږ ته څومره تبایو، زموږ دا فکر دی لمنځونه هم کوم، تبلیغ هم کوم، جهاد هم کوم، علم هم کوم، دغه باوجود یوه مې نه دوی کېږي. د الله رسول فرمایي زه ګارنټي در کوم، زه ضمانت در کوم ته قرابت شروع کا، ستا به خامخا الله په رزق کې برکت راولي، الله به ستا په عمر کې برکت راولي، او الله رب العزت به له بېکاره مرګه تا ساتي. روایتو کې راځي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خو د پیغمبر علیه السلام ډېر نازنین صحابي و. زموږ مذهب امام صاحب رحمه الله اکثره دا زموږ چې کوم مذهب دی دا زموږ پیروکاري ده. په صحابو کې چا د عبدالله ابن عمر لاره نیولې ده، چا د عبدالله ابن عباس لاره نیولې ده، چا د عبدالله ابن مسعود لاره نیولې ده. نو زموږ امام صاحب رحمه الله د عبدالله ابن مسعود لاره نیولې ده، ځکه دی کوفې له راغلی و. امام صاحب رحمه الله په کوفه کې اوسېدی. نو یو ورځ د سهار لمونځ وکړي عبدالله ابن مسعود. چې د سهار لمونځ یې وکړي څه کیسه د طالبانو خیر خو به یې دم ته ډېر شوقیان یاست که څنګه سره هر ورځ به مشتۍ ته وایي یار. عبدالله ابن مسعود هغه صحابي دی دا دروازه کې څوک نشته، خلک دننه مه راپرېږدئ، بیا دلته خلک تنګوي، دا خلک پر 12 بجې راغلي، ته پر 12 را روان یې. نو عبدالله ابن مسعود د الله رسول ورته فرمایلی ویل زما کره یو ته بغیر د اجازې راتللی سي، بل څوک نه، هر سړی به اجازه اخلي، یو ته بغیر د اجازې راتللی سي. عبدالله ابن مسعود یو ورځ سهار لمونځ وکړ، لمونځ چې وکړئ بیا راله هلته صحابه کرام ناست و، مجمع وه، طالبان به اصحاب صفه و څوک. بیا چې کښېنستی څه د یو دعا کول غوښت. عبدالله ابن مسعود ورته وویلې از شیخ صاحب رحمه الله را نقل کړي دی، ویلې ول و هغه چا ته قسم ورکوم چې کوم چا له خپلو قریبانو سلام باندې، قریبان ما در وښول، له اکا، له ماما، له خاله، له وروره، له وراره، له ورېرې، له اما او د هغسې مطلب اکا د دې سلام باندې قسم ورکوم، د خدای قسم، د خدای روی ورته نسم هغې دې زموږ د مجلسه ولاړ شي. ملګري پوښتنه وکړه ولې؟ ول موږ یوه دعا کول غواړو، موږ یوه دعا کول غواړو په کوم مجلس کې چې داسې څوک ناست دي چې هغه وسیله نه یې پاللې، کوم څوک چې په مجلس کې داسې ناست دي چې هغو وسیله قطع کړې، نو موږ دعا کول غواړو چې دی زموږ سره ناست دي، نو دا زموږ دعا ته د اسمان دروازې نه خلاصېږي. ته ووځه موږ یو دعا کوو، نو بیا به زموږ دعا ته د اسمان دروازه خلاصه سي، الله به یې قبوله کړي. قسم ورکوم، د الله قسم ورکوم، د رب قسم ورکوم، زموږ په مجلس کې داسې سړی هغه دې ولاړ سي. اوس څونه لویه خبره ده عزیزانو چې یو سړی، یو صحابي دی، نازنین صحابي دی، هغه راولاړېږي و خپلو ملګرو ته قسم ورکوي چې یاره هغه سړی دې زموږ د مجلس څخه ولاړ سي، موږ یو دعا کوو د هغه د وجې بیا زموږ دعا الله رب العزت ردوي، موږ یو دعا کوو د هغه د وجې الله زموږ دعا نه قبلوي. نو لهذا ته ووځئ، موږ به خپله دعا وکړو، زموږ دعا ته به الله رب العزت د اسمان دروازه خلاصه کړي او هغه به الله قبوله کړي. من احب ان یبسط له فی رزقه، کوم څوک دا غواړي چې زما په رزق کې الله برکت راولي، وینسع له فی اثره، کوم سړی دا غواړي زما په عمر کې الله رب العزت برکت راولي، فلیصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. هغه سړی دی وسیله وکړي، قرابت وکړي، عزیز ګلوي وکړي او خپلواکي چې د هغه دی وکړي. یعنی څونه عجبه خبره ده یاره. په تعویضو مې ګزارت ده، په څاښتو مې ګزارت ده د خلکو. یعنی د ورځې خو موږ لره یو 10 کسان داسې راځي چې ډېر مې کار شلېدلی دی، پخوا داسې و داسې ولمه. اوس زما پر خبرې یقین دی چې زه ورته ته پلانۍ دعا کوه یا پلانۍ وظیفه کوه، د محمد رسول الله خبره چې هغه حق هم ده، سچ هم ده، یقیني هم ده، د بخاري او د مسلم هم ده، پر هغه باندې زموږ یقین نه وي. ولې؟ هلته زموږ د نفس خلاف کار راځي. نفس څنګه؟
زما ورور دی تر ما کشر دی خامخا به زه سلام ورته وایم زما ورور دی تر ما مشر دی خامخا به زه سلام ورته وایم زما اکا دی زما سره په بیش کې بد کړي دی خامخا به زه سلام ورته وایم زما وراره دی زما ماما دی زما سره په پلاني ځای کې بد کړي دی خامخا به زه سلام ورته وایم. اوس د نفس خلاف خبره رااله د بخاري او د مسلم خبره شاته غورځوي دا خپل نفس را مخته کوي. او که بیا د نفس خبره نه وای چې مولوي صاحب وایي ما ته داسې دعا را معلومه ده یو داسې وظیفه را معلومه ده مجربه چې درویشه یم من به دې په مال کې برکت راځي من به دې په ژوند کې بیا یې خپله یې زه به څه یم زما به تجربه څه یي زه به څه یم زما به وظیفه څه یي چې هغه د قرآن او د حدیث په اخوا یې نو د محمد رسول الله خبرې خو یقیني دي هیڅ یوه ذره په دې کې شک و شبه نشته. که غواړئ چې الله رب العزت زما په مال کې برکت راولي ورسه د چا قریبانو سره چې سلام بند دی سلام ورته لکه او که ته ورغلې یوه ورځ دې سلام ورته ووایي دوې ورځې درې ورځې د جواب نه کوي دار پروا نه لري دا ستا د سلام عوضونه ثوابونه الله تا ته درکو هغه چې د ده پر غاړه کومه ګناه پاته سوه هغه وده تر پاته سوه ته خلاص ولې ته خالي سلام ورته وایه بس سلام مه بندوه پوښتنه ورباندې کوه کله مشکل رالی ورسه حال احوال ورباندې وکړه د الله رسول فرمایي الله به دې په مالو په ژوند کې برکت راولي.